وایم چې مړ کېږم که نور هېڅ نه وي داسې مې هغه نږدې روغتیايي مرکز ته مې بوځئ یعنې هلته به مې نرسه وګوري یو څه درمل به راکړي راځي تر څو چې عسکر را رسېږي زه وخته بېرته دلته را رسېږم قربان دې شم خیر دی اجازه راکړه د خدای لپاره راځي خیر دی راځي مړ شم الله وای مړ کېږه دارو مشه ژوندی اوسې. وروره همدلته کته کېږم. والله یو څه ووایم، نیم ساعت په لاره کې وو، د زړه خواله مو سره وکړه. خدای د تا نه راضي شي. خدای دې له تا نه هم راضي شي. ته هم مرکه یې سړی. خدای دې در نه راضي شي. ځان ته پام کوه وروره، کمر باندې تړه. د موټر چلولو په وخت کې ټلیفون کې ځان مه بوختوه، پوه شوې؟ ژوندی اوسې دوحان جانه. ته هم ځانو په خیر لاړ شي وروره. دوحانه ته دلته څه کوې زویه؟ ډګروال صاحب هغه یعنې زه د دې لپاره راغلم چې تاسې خو کوم څه ته وړتیا نه لرئ. ډګروال صاحب تاسې ته لیک راغلی هېڅ مو نه دی لیدلی. تا له چا نه اجازه واخیسته چې له قرارګاه نه راووتې؟ ما ته وګوره تښتېدلی خو به نه یې که نه؟ توبه نه ډګروال صاحب، زه تښتم. له ډګروال تمر نه مې اجازه واخیسته. باور وکړه هغه خپله ویل چې لاړ شه. ښه وای الله دا څنګه درد دی؟ دا درد خو به ما مړ کړي. وای خدایا دا څنګه درد دی؟ وای خیر دی مخکې له دې چې زه مړ شم ما هلته ورسوئ. زه مړ کېږم. هغه ته به اجازه نه ورکوله. راځي داسې ده چې هلته مړ شوی وای. کېدای شو داسې هم کېدای شو چاتو چې ما او سیفو لاس یو کړی وای، ستا مخه مو نیولی وای چې هر څوک دې نه وای وژلی. په دې اړه څه وایې؟ هر څه لپاره ډیره مننه. زه ډیره هڅه کوم خپله ژمنه پوره کوم. اسرا هله پای لیکه. ډګروال صاحب ستاسې دې دارو شي. زه وځم. ستاسې څه په کار دي؟ دا وخوره دوحانه بیا وروسته ووځه. ډګروال صاحب که زه یې ونه خورم؟ ولې وخوره. ډګروال صاحب تاسې اوس دلته زما مخې ته ناست دي. ډګروال صاحب زه خوراک نشم کولی. ډګروال صاحب یعنې نه پوهېږم لاسونه مې لړزېږي، قاشقه په قاشق پنجې لګېږي. همدارنګه ډګروال صاحب زه ډېره بخښنه غواړم، خو په دې کور کې ډېره زیاته چوپتیا ده. کله چې مړې وکم له خولې نه مې اواز وځي. زه ډېر شرمېږم ډګروال صاحب. د همدې لپاره ډګروال صاحب زه ځم. تاسې ته ښه اشتیا غواړم ډګروال صاحب. دارو مشه زما زړه ته نه کېږي. زه یې نه خورم ډګروال صاحب. وخوره پای لیکه. آبم پر څه کېږي. اوس حالت څنګه دی دوحانه؟ بیرته نه راځي ډګروال صاحب؟ فکر نه کوم زویه، نور نو ختم شو. یعنی څه معلومه ده ډګروال صاحب؟ کېدای شي. ګرانه ما وویل حالت څنګه دی؟ ته اوس لمحانه څېړنه کوې؟ استغفر الله ډګروال صاحب. یعنی پوهېږئ تاسې اوس یو ملکي کس یې که نه؟ دا چې په قرارګاه کې څه خبرې دي زه یې اوس تاسو ته نشم ویلی. یعنې له دې وروسته رسمي خبرې نشته ډګروال صاحب؟
رسمي خبرې نشته کنه؟ نشته. باینده را دې خبرې سره د انسان وژنې. ښه ده هم داسې دې وي. ډګروال صاحب رسمي خبره نه ده، خو که چېرته زما نظر غواړي نو ډګروال صاحب زه وایم چې ستاسې زمریان یو څه کوي. ډګروال صاحب ستاسې زمریان هرومرو یو څه کوي. خدای دې در ناراضي شي، په لاسونو وبرکات شه. تورن صاحب اتلان را روان دي. بیخي په ښه وخت کې. تورن پویراز په خیر راغلی جګړن صاحب. څنګه یې تورنه؟ ژوندی اوسې جګړن صاحب. نوم دې څه دی پویرازه؟ نهاد جګړن صاحب. نه ده مونږ کابو 2 ساعته وخت لرو. خپلو کسانو ته دې معلومات ورکړي؟ جګړن صاحب معلومات مې ورکړي، خو جګړن صاحب زما عسکر له بې شرفانو سره جنګېږي. زموږ له سترګو د ترهګرو د تېرېدو پر مهال ورته څه ووایم چې ډزې مه کوئ، زما خبره به په سختي ومني. نه ده ګوره هر څه به برباد شي وروره، ته باید د هغوی ته ووایې. جګړن صاحب زه تاسې درکوم، خو هغوی به په سختي تاسې درکړي. یعنې کېدای شي کومه ستونزه پیدا شي. جګړن صاحب زه ستا له خدای نه قربان شم. ملګریه دې زمریانو ته ویلی شو چې ډزې مه کوئ، صبر کوئ، امر ته په تمه شئ. دا ځل باید هم داسې وشي، بله چاره نشته. په دا دې هم آفرین وي پویرازه. تورن هم داسې زړور وي، هم داسې غیرتي وي. بېشکه دې وروره آفرین دی. ژوندی اوسې جګړن صاحب. جګړن صاحب تاسې جګړن بوزکور تي که نه؟ هم داسې ده وروره، بل نوم مې چالاک حیدر دی. کله چې لومړی بریدمن وم له تاسې سره یوه جبهه کې و، که چېرته په یاد مو وي جګړن صاحب. وای ما ویل چې دا زمری مې چېرته لیدلی دی ملګریه. ته هماغه چې سندرې دې زمزمه کولې؟ هو جګړن صاحب. ملګره که چېرته دا خبرې بیا وروسته وکړئ، اوس به خپل کار ته پام وکړو. بخښنه غواړم، امر مو پر ځای کېږي. بله چاره نه لرو. نهاده سرداره امر وکړئ جګړن صاحب. امرا هم له ځان سره واخله، له همدې ځای نه له تورن نهاد سره یو ځای شئ. دنده موده ده کوم ترهګر چې ولسوالۍ ته ځي او راځي د کومندیانو لخوا په هغوی د برید کولو مخه ونیسئ. په سترګو. ډېر ښه. حیدره ته او چغدم روغتیایي مرکز ته لاړ شئ. پوه شوم. سلچوک الیاسه د روغتیایي مرکز امنیت ستاسې په غاړه. موږ د لیدنې دویمې نقطې ته ځو. څوک پوښتنه لري؟ ډېر ښه. خدای دې زموږ مل شي. ژوندی اوسې. له کومانډویانو سره ولیدل، دوی هماغوی دي؟ هو ډګروال صاحب، الله سقي مخکې. سمه ده، زموږ کس څه وخت راځي؟ نیمه شپه پلان شوی ډګروال صاحب. تر ټولو سخت کار لا پاتې دویم بریدمنې. هلته چې زموږ کوم کسان دي، که هغوی صبر ونه کړي هر څه به تباه و برباد شي. وای وای خدایا زه مړ کېږم. ته به وایې چې زما په خېټه کې فوټبال روان دی. وای زه مړ کېږم ولا. وای خدایا وای 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 خدایا دا څنګه درد دی الله. وای خدایا
وای الله وای الله وای وای راورسېدو ملګريه راورسېدو په کراره وای وای خېټه مې وای وای خېټه مې وای وای الله خېټه مې ډاکټر یا کومه نرسه شته څه خبره ده دا ناروغ دی کوم څه یې خوړلي دي سمه ده دې خوا راشئ تاسې په تمه شئ کښېنئ په تمه شئ تاسې همدلته په تمه شئ تاسې چېرته لاړ نه شئ چې کوم څه ته اړتیا پیدا نه شي سمه ده موږ هم دلته یو وای خېټه مې وای وای تاسې راځه دې خواته تیر شه هغوی چیرته په تمه دي د دروازې په خولې کې دي نه یې اورې اندېښنه مه کوه ډېر ښه دا څوک دی سیفو ته ناروغ شوی ها اعصاب خرابوي جګړن ته څنګه یې ښه یې که نه په اصل کې زه دلته د یو ډاکټر په توګه ټاکل شوی یم تا ته څنګه ښکارم خدای دې مبارک کړي ډېر ښه الیاسا په کلي کې مرکات نشته هو وروره په زړه پورې ده که هلته کومه ګډوډي رامنځته شوه روغتیایي مرکز ته پام ونیسه زه هم د تراکتور کسان په نښه کوم امرم پر ځای کېږي سپوږمۍ ستوری درې حالت څنګه دی په خپل ځای کې یو جګړن صاحب د اوس لپاره حرکت نشته څو کسان دي 2 کسان د موخې کس سره دننه دي 2 د ودانۍ نه د باندې دي 2 هم په تراکتور کې دي جګړن صاحب سمه ده تر څو چې له سپوږمۍ ستوري دوه خبر نه وي راغلی پام کوئ چې ډز ونه کوي امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب وروره اوس د جګړن حیدر او د سیفو په اړه زه فکر کوم د دواړو لیدنه به شوې وي او که نه مه خانده الیاسه سیفو حالا دلته کې نظر کوه بوټ دې راکړه بوټ مې هو بوټ دې راکړه زما جرابې به بوی وکړي ځکه مې زړه نه کېږي مونږ خو په غرونه کې ډېر ګرځو ډېر وخت نه لرو سیفو ډېر وخت نه لرو ها سیفو ته په رښتیا ناروغ شوی پوښتنه مه کوه د دې لپاره چې دلته راشم هر څه مې چې مخې ته راغلل ومې خوړل حالت مې خراب دی زه عجیبه شیان وینم سپینې جامې لرونکي کسان وینم یعنې کیدای شي ته ونه اوسه زه له دیوالونو سره خبرې کوم جګړه نه ما ته وګوره سیفو ویني که نه سګنال ورکوونکی مې ځای په ځای کړی د دې په وسیله موږ تاسو سارو سمه ده د دې په وسیله ته چې هر چېرته به اوسې موږ پوهېږو
اندېښنه مه کوه کلک دی اوبه پرې هم اغېزه نه کوي خو هر څنګه چې کېږي باید دا بوټ له خپلې پښې نه ونه باسي زه خو یې هسې هم نه وباسم ډېر ښه داسې چې د دوام ورکړه تاسې له هغه امریکایي کس سره سبا ته وینئ که نه سیفو هو خو زه سم نه پوهېږم چې چېرته له چا سره څه وخت وینو نه پوهېږم ته له هغوی سره یو ځای شه پام کوه چې له هغوی نه لرې پاتې نه شي دا واغونده او د هغوی په څنګ کې وبوسه دا پښه دې راکړه باید دواړه یو ډول شي چې څوک پوه نه شي ډېر وخت یې ونه نیو یو ځل یې پوښتنه وکړه څنګه شو ورورجانه ولې دومره وخت ونیوه د ننه څه خبره ده مینه کوي که نه ته یو ځل وګوره دا څه حال دی الله الله ما پرېږدی ورورجانه د ننه ورځم که چېرته دلته لاړ شئ بیا دلته هېڅکله نشئ راتلی وای خېټه مې وای راځه جګړن صاحب د ناروغ پوښتنه کوي وایي څه وخت خلاصېږي زموږ کار پاتې نورې هم بوخت وساته امرم پر ځای کېږي ښه نو سمه ده زه ځم چې هغوی ډېر شکمن نه شي تر اوسه مو کار نه دی خلاص شوی ټلیفون دې راکړه لږ اخواته شه چې ناروغ شي بیا ډېر نازولی کېږي اوس ګوره په دې کې یو پروګرام انسټالوم د دې له برکته ستا ټولې اړیکې موږ ثبتوو په عین وخت کې هم خبرې اورو او هم ثبتېږي لږ پاتې وزغمه سمه ده دا د انسټالیږي هڅه وکړه چې ټلیفون دې روښانه وساتې او په مخ کې جیب کې وګرځوه سمه ده سمه ده اوس پوه شوم ډېر ښه هلو نو دا دې خلاص شو واخله په همدې جیب کې کېده سمه ده پوه شوم سیفو باید د هغوی باور راشي که نه دا پیچکارې دا د څه لپاره ځان دې چمتو که سیفو زر کوه قربان مو شم زر کوه دې ته هېڅ اړتیا نشته ته دې خواته راشه زه مالوچ راوړم سمه ده نرسي هغه ټوکې کوې که نه قربان دې شم ټوکې کوې که چېرته غواړې که نول هم شته یو ځل بیا پوښتنه وکړه دا تاسې څه کوئ زه مو مړ کړم چیغو ته یې وګوره اوس هم باړې وهي معاینه کوي که نه معاینه کوي قمندانه خو سیفو ډېرې چغې وهي لکه چې درد یې ډېر زیات دی چاتو قمندانه الله وای خېټه مې ډېر درد کوي خېټه مې تورن صاحب هغوی ځي زموږ له مخې نه تېرېږي آرام اوسه زمري آرام اوسه پرېږده چې تېر شي کوم امر چې شوی وي هغه مه هېروه امر مو پر ځای کېږي تورن صاحب نوم دې څه دی عسکره هغوی ځي دویم بریدمنه عسکره نوم دې څه دی زما د شهید شوي ملګري نوم تورود اوس د میرو دویم بریدمنه ته د هغه پوښتنه کوې ګوره ستا حالت ښه درک کوم هغه هم ډېر ښه درک کوم
د شهید ترور ګران ملګريه په ما باور وکړه و زه هم غواړم چې مرمۍ تېره کړم او هغه ټول بې شرفان یو په دې سر وولم پوه شوې خو موږ ټولو ته امر شوی او هغه امر باید پر ځای شي وروره پوه شوې همدارنګه زه له تا سره ژمنه کوم ډېر لږ وخت وروسته ډېر لږ د هغو بې شرفانو په سر یو ښه جوړ مرمۍ یوازې ستا لپاره تشوم د ترود لپاره پوه شوې عسکره زمری زمری جګړن صاحب را روان دي پوه شوم وروره کور شاده حالات څنګه دی حیدر چمتو یو موږ چمتو یو ملګري د سیفو په یو سیګنال سره په هغو بې شرفانو چپه اچوه وروره ډېر ښه اتلانو زما مخې ته راټول شئ ملګرو سهار له همدې شېبې نه په داسې لارو کې یو چې کېدای شي بېرته ونه شو ګرځېدلی په معمولي تېروتنې سره شونې ده چې له موږ نه دا یونیفورم واخیستل شي ملګرو دا زموږ وروستی عملیات کېدلی شي هر څنګه چې وي بیا هم زه باید پوښتنه وکړم د جنرال کوتان لپاره د ډګروال کوپل لپاره د هر څه نه ډېره زیاته مهمه ده د ترکیې جمهوري دولت ویاړ لپاره په دې لاره کې یو ځای یو ملګري ملګرو راځئ چې ځو هغو بې شرفانو ته دا ښیي چې رضالت ترسره کول څه ته وایي په دې لاره کې مړه کېدل شته خو بیرته ګرځېدل نشته داسې ښه ده زر کوئ اتلانو زه لږ ورک کېږو غالبا الیاسا امروز سلجوقه حیدر را چغدم کشهد بایرام اوزی سردار دوه بجې شوې یو ځل خپل بخت وازمایه تورنه له کومه شمېرې سره چې غواړئ اړیکه ټینګه کړئ د اوس لپاره له ساحې نه وتلې ده هیله ده چې وروسته بیا هڅه وکړئ
هاي الله خوري څه وشول خوري څه وشول صبر وکړه درځم خوري صبر وکړه درځم یلدز څه خبره ده خوري څه وشول آرامه اوسه خوري هیله کوم آرامه اوسه یلدز څنګه خوري څه وشول خبر راغی خیر دی ماته یو څه ووایئ نشم زغملی خیر دی ماته یو څه ووایئ څه وشول لوري ادا کوم شی خبر راغلی زموږ بهرام دی کان دی که سردار دی ویې وایئ زه نشم زغملی خدای دې نیکي توبه وباسه داسې خبره نه ده دا خبره له کومه شوه تا چې هلته بیرغ وځړوو ما فکر وکړه چې بیرغ خو له پخوانه همالته و خدیجې ته نه پوهېږې چې هغه بیرغ له پخوانه هلته ځړول شوی و لورې خورې نه درونه زړه مې وغورځېده لورې ته دې خبرو ته داسې ولې ژاړې ها کله چې ما وکتل یلدز هلته بیرغ وځړه ما فکر وکړه چې کوم څه شوي دي کومه خبره نشته لور شوی و ما یوازې سم کړ کومه خبره نشته راځه چې دننه ځو ته په دې وخت کې څنګه راوتې هاي نه پوهېږم خو پیرانه هم راسې راووته هی خدایه زموږ عمر لاړه خلاص شو ټول عمر مو له تا نه قربان وي خو له تا نه دې قربان وي له بیرغ نه مو قربان وي سیفو راځي اوس د خپل ځان څنګه احساسوي هغه ډاکټر ماته یوه پیچکاري وکړه په خدای باور وکړه راځي داسې یوه پیچکاري وه چې هېڅ پوښتنه مه کوه ډېر زیات درد کوي خو ډېره ګټه یې وکړه وګوره تبه مې کمه شوه او د خېټې درد مې هم ورسره اوس ښه دی مونږ خو ځو تم ځې که نه زه خو چېرته ځو له امریکایانو سره وینو مخکې مو خبرې کړې دي راځي زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه وایې آخر هغه چتو سر باید په دې خو پوهېږې که نه والا چې یوه شېبه کې موږ دواړه خرڅوي راځي خو ته سیفو که چېرته ته مونږ خرڅ کړي راځي که چېرته زه څوک خرڅوم نو په لیرو یې خرڅوم هغه چې څوک خرڅوي په ډالرو یې خرڅوي په دې پوهه شه زر کوه پاڅېږه چې ځو
سپوږمۍ ستوری یو سپوږمۍ ستوری په سیمه کې حرکات په ډاګه شول بیا یې وایم ستاسې خواته د راباندې سپوږمۍ ستوری یو سپوږمۍ ستوری یو واټن څومره دی سپوږمۍ ستوری یو سپوږمۍ ستوری کابو 4 کیلومتره د کم خواته راباندې پوه شوم سپوږمۍ ستوری جګړن صاحب ستاسې خواته در روان دي پوه شوم غالبه هغوی راځي خو بیرته نه ځي په داسې یو حالت کې خلک یو څه وایي سرداره خلک څه وایي ها زه پته ماته بېغمه ملګریا دا دې پورې څاړه لري څا ویستونکی په خپله ځا کې دی جګړن صاحب څا ویستونکی په خپله څا کې دی غلی شئ خبرې مه کوئ سرداره دا ته څه چټیات وایې ها کم عقله جګړن صاحب یعنی ملګرو چا پیدا نه که ګیدړان د زمریانو په ځای کې پاچاهي نشي کولی جګړن صاحب هغه خبره دا ده بېشکه دی چې د ملګري آفرین دې وي ژوندی اوسې جګړن صاحب ملګریا ګوره ته دې هم خپله لور همداسې وروزه سمه ده توبه استغفر الله توبه استغفر الله که اوس دوی ته چای وایي او ډېر ښه کار کېده غالبه پیلوي چمتو یم وروره کوشاده ډېر پام کوئ چې په هغه ثبت شوو خبرو څه ونه شي امرم پر ځای کېږي چمتو یم په خیر راغلی ښاغلی ویلسن په خیر راغلی
په خیر راغلی ستړي مه له ما سره یو ځای خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ څنګه یئ دې خواته سلام جنگیالیو تا تر اوسه جنګیالي نه دي لیدلي رزیله څه وایي ها څه وایي سلام یې واچو لومړی بریدمنه ستونزه نشته که نه نشته دوام ورکه غالب دوام ورکه یو څه مو لاسته راځي تاسې وینئ ښاغلی ویلسنه موږ دلته د یو ځواک څښتن یو او موږ ځواکمن ملګري لټو په زړه پورې ده ډېر ښه په ځانګړې توګه د ترکیې په خاوره کې که ستاسو لخوا یوه اندازه ملاتړ ترلاسه کړو ترکانو ته ډېر زیان رسولی شو ښاغلی ویلسن ملګري تاسو ته به د ترکانو د وژلو ډېر زیات فرصتونه پیدا شي دا کار به موږ ته ډېره ګټه ورسوي په امنیتي پوستو برید وکړئ د عسکرو کاروان په نښه کوي په لاره کې ورته ماینونه کېدئ هر څه چې کولی شئ ویې کوئ او له تاسو سره ژمنه کوم تاسو به داسې ځای ته ورسېږئ چې فکر هم نشئ کولی ترکانو ته زیان رسول زموږ لویه لیوالتیا ده ښاغلی ویلسنه موږ باور لرو چې له خپلو امریکایي ملګرو سره په دې برخه کې ډېر څه کولی شو خو موږ ملاتړ ته اړتیا لرو زما ډنګرېدنه خوراک له امله نه دی د رواني ستونزو له امله دی یعنې زه له ډېرو رواني ستونزو سره مخ یم پیلوي بوزوک ملګري پیلوي داسې کارونه زما خوښېږي لکه څنګه چې د سرداریل د خوښېږي دا تا پورې اړه نه لري چاته دلته هر څه چې کېږي ما پورې اړه لري سیف بایرام الیاسه د موخې ګز تاسې ونیسئ پوه شوم جګړن صاحب حالا یو ځل هڅه وکړه حالا که ته مې پته بود که سربستان ته ونه لېږلی نو زه به سړی نه یم چاته په ګونډو شه رزیله پوهېږو رزیله پوهېږو چې د امریکا اوسېدونکی